مخکې خو دغه مشرانو د ما استاد ناست دی دلته د هغه د مخې شعر ویل به ډېر زیات ګران شي. فاروق استاد صاحب ناست دی، ډاکټر صاحب ناست دی، نور مشران ناست دي، منصور صاحب ناست دی، دا هم زموږ مشر دی، ډېر ښه شاعر دی، تاسو ټول یې پېژنئ. نو داسې شاعرانو د مخې بیا شعر ویل هم ګران شي. او د 2 غنټو نه زه ګورم چې ستاسو د مزاج به څوک څه وایي. لکه تاسو که څوک د غم شعر وایي هم غلی یې، او که د خوشحالۍ وایي هم غلی یې، نو څه له یې وایو. خو زه یو څو شعرونه به درته ووایم چې که بې نقابه شوې ورونه به کړې بل په هورو، که بې نقابه شوې ورونه به کړې بل په هورو، که ته یې ولیدې نو کېږي به څه چل په هورو. نامې یې ناخلم زړه دشمني نه تازه کوم، خو څو سړي ناست دي او ګرم دی محفل په هورو. نامې یې ناخلم زړه دشمني نه تازه کوم، خو څو سړي ناست دي او ګرم دی محفل په هورو. خپل د اویا هورو سردار یې خیر ته کېنوله، دلته یو شیخ دی او تباه دی مکمل په هورو. خپل د اویا هورو سردار یې خیر ته کېنوله، دلته یو شیخ دی او تباه